درېیمه برخه: منل او تسلیمېدل. کله چې واقعیت ته تسلیم او بشپړ حاضر شي، تیر به نور ځواک ونه لري. د شتون فضا چې ذهن تیاره کړي بیا پرانیستل کېږي. ناڅاپه یو لوی سکون ستاسې دننه راپورته کېږي. د آرام یو نه بیانېدونکی حس. او دې آرام کې یو لوی خوند پروت دی او دې خوند کې مینه پرته ده. او تر ټولو دننه اصل کې سپېڅلتیا ده. نه اندازه کېدونکې، هغه ته چې نوم نشته. اتم څپرکی: د اوس منل. لنډ عمر او د ژوند دورې. د بریا په دوره کې ژوند ستاسې لوري ته مخه کوي او وغوړېږي. د ناکامۍ په دوره کې ژوند مړاوی او پاشل کېږي او تاسې اړ کېږئ چې ځینې شیان پرېږدئ او نورو شیانو ته ځای تش کړئ او له سره ولاړ شئ او یا د بدلون راتګ ته په تمه اوسئ. که دې وخت کې ځان ټینګ کړئ او مقاومت وکړئ، معنا ده چې تاسې د ژوند له بهیر سره تګ ردوئ، نو تاسې به عذاب ګالئ. د نوې ودې راتګ لپاره د پای ټکی ضروري دی. یوه دوره له بلې دورې پرته نه راځي. لوېدلې دوره د روحاني پوهې لپاره کاملا حتمي ده. تاسې په یوه کچه درنده ناکامي باید درلودلې وي، یا مو کوم مهم شی له لاسه ورکړی وي، او یا مو درد ګاللی وي چې روحاني درد ته مخه کړئ. یا ښایي ستاسې همدا بریا په خپله تشه او بې معنا وي او په آخر کې په ناکامۍ واوړي. ناکامي په هره بریا کې پټ نغښتې ده او بریا په هره ناکامۍ کې. څرګنده ده چې په دې دنیا کې د شکل په کچه هر څوک وړاندې یا وروسته ناکامیږي او هره لاسته راوړنه په آخر کې په هیڅ اوړي. ټول شکلونه لنډمهالي دي. تاسې بیا هم فعال اوسېدی شي او د نویو شکلونو او حالاتو له اشغال خوند اخیستی شي، خو هغه به ستاسې بشپړه پیژندنه نه وي. اړ نه یاست چې د ځان حس درکړي. هغه ستاسې ژوند نه دی، یوازې ستاسې د ژوند حالت دی. یوه دوره له څو ساعتونو نیولې تر څو کلونو دوام کوي. لویې دورې شته او د لویو دورو په منځ کې وړې دورې نغښتې دي. ډېری ناروغۍ د ټیټې انرژۍ دورې سره په جګړه کې رامنځته کېږي چې د بیا زېږېدنې لپاره حتمي ده. تر هغې چې له ذهن سره خواخوږي کوئ، بدې کړنې، شلتوب او د ځان ارزښت پیژندنې حس، له بهرنیو شیانو لکه لاسته راوړنې اخیستل یو نه ردېدونکی تخیل دی. دا مو د ټیټې دورې منل او پر حال پرېښودل ګرانوي یا ناممکنوي. نو د ځیرکتیا ارګانیزم ښایي د ځان ساتنې اقدام په څیر برلاسي شي او ستاسې د درولو لپاره ناروغي رامنځته کړي چې اړینه بیا رغونه پیښه شي. تر هغه وخته چې ستاسې ذهن یو حالت ښه بولي، که هغه اړیکه وي، که مسلک، ټولنیز موقف او یا ستاسې فزیکي بدن، ذهن ځان ورسره نښلوي او خواخوږي ورسره کوي. تاسې خوشحاله کوي، د ځان په اړه ښه احساس درکوي او ښایي ستاسې د پیژند یوه برخه شي، یا څه چې ځان بولئ د هغه برخه شي. خو هغه څه چې زنګ او چینجان خوري تل نه پاتې کېږي. یا به ختمیږي، یا به بدلیږي او یا به هم قطبي بدلون کوي. هماغه حالت چې پرون یا تیر کال ښه و، ناڅاپه په بدو واوښت. هماغه حالت چې تاسې یې خوشحالولی اوس خفګان درکوي. د نن ورځې نیکمرغي د سبا ورځې د لګښت تش عادت ګرځي. خوشحاله واده او د اصل میاشت په خپه طلاق یا خپه ګډ ژوند واوښت. یا هم یو حالت ورک شوی چې نشتون یې تاسې خپه کوي. کله چې یا حالت یا د ژوند وضعیت چې ذهن ورسره ځان نښلولی او خواخوږي ورسره کوي بدل شي یا ورک شي، ذهن یې نشي منلی. ځان به د ورکېدونکي حالت سره ونښلوي او د بدلون پر وړاندې به مقاومت وکړي. داسې ښکاري لکه د بدن یو غړی چې له چا پرې کېږي. معنا دا چې ستاسې خوشحالي او خفګان په واقعیت کې یو شی دی. یوازې د وخت تخیل یې له یو بل نه بیلوي. ژوند سره مقاومت نه کول د اوساینې اسانتیا او ذهن سپکوالي حالت دی.
دا حالت بیا له ښه او بد سره نور تړاو نه لري. ښایي برعکس وبریښي. خو کله چې ستاسې تړاو له شکل څخه جلا شي، ستاسې د ژوند حالات یا بهرني شکلونه به د ښه کېدو هڅه وکړي. هغه څه چې تاسې فکر کوو د خپلې خوښې لپاره اړین وو، اوس تاسې له خوارۍ او هڅې پرته تر هغې چې دا حالت دوام کوي راځي او تاسې په خلاص لاس خوند ترې اخلئ او منندوی به یاست. خو څرګنده ده چې دا ټول شیان تلونکي دي. دورې راځي او بیا ځي، خو اتکا چې ترې لرې شي د ورکېدو ویره یې نوره نه وي. ژوند اسانۍ سره بهیږي. هغه خوشحالي چې له دوهم لا سرچینې نه راځي هیڅکله ژوره نه وي. هغه یوازې د شتون خوند او ځلانده آرام چې تاسې په نه مقاومت کې دننه موندلی یو مړاوی انعکاس بوي. شتون مو د ذهن مخالف لوري ته بیایي او پر شکل اتکا نه مو خلاصوي. که چاپېریال کې مو هر څه ونړیږي او لوټه شي، تاسې به بیا هم دننه په هسته کې آرام احساسوئ. ښایي خوشحاله نه اوسئ، خو آرام به وئ. د منفیوالي کارونه او پرېښودنه. دننه هر ډول مقاومت په یو یا بل شکل منفي تجربه ګڼل کیږي. ټول منفیوالی مقاومت دی. په دې ځای کې منفیوالی او مقاومت مترادفې کلمې دي. له آرامۍ یا بې صبرۍ نیولې تر کلکې غوسې پورې، له خفګان یا کرکې نیولې تر ناهیلې کوونکې ځان وژنې په منفیوالي کې راځي. کله کله مقاومت د روح درد بدنه پاروي. په داسې حالاتو کې یوه وړوکې پیښه ښایي جدي منفیوالی وپاروي، لکه غوسه، زړه تنګي یا ژور خفګان. نفس ګمان کوي چې له منفیوالي سره پر واقعیت برلاسه کیږي او څه چې غواړي هغه ترلاسه کوي. ګمان کوي چې د خپلې خوښې حالات یا هغه حالت چې نه خوښوي منحلولی شي. که ته د ذهن په حیث باور کوي چې ناخوښي کار نه کوي، نو بیا ولې هغه رامنځته کوي؟ واقعیت خو معلومدار دا دی چې منفیوالی کار نه ورکوي. د دې پر ځای چې د خوښۍ حالت جذب کړي، سر اوچتېدو ته یې نه پرېږدي. د منحلولو پر ځای د ناخوښۍ حالت ژوندی ساتي. یوازینی کار چې له دې فعالیت څخه لاسته راځي هغه د نفس پیاوړي کول دي. له همدې امله نفس پرې مین دی. نو یو ځل مو چې له منفیوالي سره خواخوږي وښوده، بیا یې پرېښودل نه غواړئ او د بېسدۍ په تل کې مثبت بدلون نه غواړئ. د زړه تنګي، غوسه او کړېدلي شخص په توګه ستاسې پیژندنې ته خطر دی. بیا به تاسې مثبت بدلون ردوئ، ترې منکرېږئ به او یا به یې له ستوني نیسئ. دا یو عام او تریخ واقعیت دی. هر نبات یا څاروي ته وګورئ. د واقعیت منل او اوس ته تسلیمېدل ترې زده کړئ. پرېږدئ چې شتون در زده کړي. پرېږدئ چې استحکام در وښیي. معنا دا چې یو اوسئ، ځان اوسئ او رښتینی اوسئ. پرېږدئ چې د ژوند کولو او مړه کېدلو چم در وښیي، او دا چې څرنګه له ژوند کولو او مړه کېدلو ستونزه جوړه نه کړئ. د منفي احساساتو بیا پیښېدنه د ناروغۍ په څیر کله یو پیغام لري، خو هر بدلون چې تاسې راولئ، که هغه ستاسې د کار، اړیکې یا چاپېریال په اړه وي، په پای کې یوازې سینګاري دی، مګر دا چې د هوش له بدلون څخه رابرسېره شوی وي. نو له همدې وجې دا یوازې یوه معنا لري: نور هم حاضر اوسېدل. کله چې د حضور یو ځانګړي پړاو ته ورسېدئ، نور منفیوالي ته اړتیا نه لرئ چې تاسې ته ووایي ستاسې د ژوند په وضعیت کې څه شي ته اړتیا ده. خو تر هغې چې منفیوالی موجود وي، استعمال یې کړئ. د یوې نښې په توګه یې وکاروئ چې تاسې ته د حاضرېدو یادونه وکړي. کله مو چې د ننه په ولاړېدو منفیوالی حس کړ، که هغه بهرنیو واقعیتونو، فکر یا همداسې خپل سرو نامعلومو شیانو زیږولی وي، د یو غږ په څیر ورته وګورئ چې تاسې ته وایي: پاملرنه، اوس او همدلته، ویښ شه، له ذهنه راووځه، حاضر اوسه. ان یوه وړه ځورېدنه مهمه ده او باید اعتراف پرې وشي او ورته وکتل شي، که نه د نه لیدل شویو غبرګونونو پیټی به ترې جوړ شي. ښایي وتوانېږئ چې له ځانې لرې کړئ. کله چې پوه شئ د انرژۍ دا پټنځای دننه نه غواړئ او د کوم هدف رسېدو ته مرسته نه درسره کوي، خو باید ډاډه شئ چې بشپړ مو غورځولی دی. که یې نشئ غورځولی، شتون یې ومنئ او خپل پام احساس ته واړوئ. د منفي غبرګون غورځولو پر ځای
یوه بله لار هم لرئ چې ورک یې کړئ. د بهرني غبرګون لامل ته ځان روڼ تصور کړئ. زما سپارښتنه دا ده چې په اول کې دا تمرین په وړو او عادي کارونو وازمایئ. راځئ چې تصور وکړو تاسې په کور کې آرام ناست یاست. ناڅاپه بهر له سړکه د موټر ناوړه آرن غږ راځي. اعصاب مو خرابېږي. د دې اعصاب خرابې موخه څه ده؟ هیڅ هم نه. ولې مو دا حالت پر ځان راوست؟ تاسې دا کار ونه کړ، ذهن وکړ. دا کار په بشپړه توګه په خپل سر وو او بشپړ بې خوده وو. ذهن ولې دا حالت راوست؟ په دې خاطر چې د مقاومت بې خوده باور ورسره دی او یو ډول دا نه غوښتونکی حالت له منځه وړي چې تاسې یې د منفي او ناوړه تجربې په توګه زغمئ. څرګنده ده چې دا یو کاذب تخیل دی. کوم مقاومت یا ناخوښي او غصه چې دا رامنځته کوي تر اصلي لامل چې غواړي له منځه یوسئ ډېر ځورونکی دی. دا ټول په روحاني تمرین بدلیدلی شي. د خپل ځان رونیدل احساس کړئ پرته له دې چې جسمانی بدن کلک کړئ. اوس مزاحمت یا هر هغه څه ته چې منفي غبرګون پاروي اجازه ورکړئ چې له تاسې تیر شي. نو ستاسې دننه کوم جامد دیوال سره ټکر نه کوي، یعنی پورې وورې تیریږي. لکه څنګه مې چې وویل له وړو شیانو یې لومړی پیل کړئ. د موټر هارن، د سپي غپېدل، د ماشومانو شور ماشور، د موټرو ګڼه ګوڼه. د دې پر ځای چې دننه د مقاومت دیوال پر وړاندې ودروئ او په دردونکي شیانو چې باید پیک نشي په وار وار ولګېږي، پرېږدئ چې هر څه له خنډ پرته درنه تیر شي. یو څوک د ځورولو لپاره سپکه خبر درته کوي. د دې پر ځای چې د بې خودۍ غبرګون ته لاړ شئ، لکه برید، دفاع یا زړه خوړل، پرېږدئ چې ستاسو څخه تیر شي. هیڅ ډول مقاومت مه کوئ، لکه نور چې د خوږېدو لپاره څوک نه وي. دا بښنه ده. په دې ډول تاسې زیانمنونکی نه یاست. تاسې هغه شخص ته ویلی شئ چې چلن یې د منلو نه دی، که ویل یې غوره بولئ. خو هغه کس نور ستاسې دننه پر حالاتو واک نه لري. تاسې په خپل ځواک کې یاست، د بل ځواک کې نه، او نه د خپل ذهن لخوا اداره کیږئ. که د موټر آرن، بې ادبه کس، سیلاب، زلزله وي یا د شخصي توکو ورکېدنه، د مقاومت میکانیزم یې یو دی. تاسې لا هم د بهر په لټه کې یاست او د دې لټون حالت نه ځان نشي ایستلی. ښایي راتلونکی کورس یې ځواب ولري. ښایي هغه نوې لار. تاسې ته به زه دا ووایم: آرام پسې مه ګرځئ. له دې حالته چې اوس پکې یاست بل پسې مه ګورئ. که نه نو دننه شخړه به جوړه کړئ او بې خودۍ کې به مقاومت. ځان عفه کړئ چې په آرام کې نه یاست. هغه شیبه چې خپله نارامي ومنئ، نارامي به مو په آرامۍ بدله شي. هر څه چې بشپړ ومنئ ځان ترې خلاصولی شئ او تاسې ته آرام درکوي. دا د تسلیمېدو معجزه ده. که هر څه په خپل حالت ومنئ، هره شیبه تر ټولو ښه شیبه ده. همدا د زړه روښنایي ده. د خواخوږۍ طبیعت. د ذهن پر لاس جوړو تضادونو څخه پر اوښتو تاسې د یو آرام سمندر په شان کیږئ. ستاسې د ژوند بهرنی وضعیت هر څه چې هلته پیښیږي د سمندر پر سر دی. د موسم او فصلونو سره سم کله آرام، کله په باد او څپو کې نارامه وي. خو کښته د اوبو د سر لاندې سمندر تل آرام وي. تاسې بشپړ سمندر یاست، یوازې سر یې نه، او له خپل ژور سره چې تل آرام دی اړیکه لرئ. تاسې له بدلون سره مقاومت نه کوئ. په دماغي بڼه پر کوم حالت ځان نه نښلوئ. ستاسې دننه آرام ورپورې تړلی نه دی. تاسې په شتون کې استوګن یاست، نه بدلیدونکی، تلپاتې او بې مرګه. نور د مدام بدلیدونکي بهر نړۍ پر رضایت یا خوشحالۍ اتکا نه کوئ. خوند ترې اخیستی شئ، لوبې ورسره کولی شئ، نوي شیان رامنځته کولی شئ او ښایسته یې د قدر په سترګه کتلی شئ. خو اړتیا به نه وي چې ځان ورپورې ونښلوئ. تر هغې چې له خپل شتون بې خبره یاست، د نورو له واقعیت به ځان تیر باسئ، په دې چې خپل شتون مو نه دی موندلی. ستاسې ذهن به د هغوی شکل خوښ کړي یا نه کړي، په دې کې یوازې جسم نه راځي، ذهن هم راځي. رښتینې اړیکې یوازې هغه مهال ممکنې وي چې له شتون نه خبر اوسئ. په
په شتون کې به تاسې د بل چا جسم او ذهن د یوې نازکې پردې په څیر ووینئ. د هغې تر شا به تاسې د هغوی واقعي رښتینوالی احساس کړئ، لکه خپل ځان چې احساسوئ. نو کله چې د بل چا له عذاب او بېخوده چلند سره مخامخ شوئ، تاسې په حاضر کې له خپل شتون سره پاتې شئ، تر هغې چې تاسې د شکل وړاندې بل کس ووینئ او د هغوی ځلانده او سوچه شتون د خپل شتون له لارې احساس کړئ. نو کله چې د بل چا له عذاب او بېخوده چلند سره مخامخ شوئ، تاسې په حاضر کې د خپل شتون سره پاتې شئ، تر هغې چې تاسې د شکل وړاندې بل کس ووینئ او د هغوی ځلانده او سوچه شتون د خپل شتون له لارې احساس کړئ. د شتون په چاپېریال کې ټول عذاب د تخیل په توګه پیژندل کیږي. عذاب له شکل سره په خواخوږۍ کې رامنځته کیږي. د درملنې معجزه کله له دې پوهې سره پیښیږي په نورو کې د شتون په ویښولو کې، چیرې چې هغوی چمتو وي. خواخوږي ستاسې او نورو مخلوقاتو ترمنځ د ژورو اړیکو څخه خبرېدل دي. بل ځل چې تاسې وایئ زه له دې کس سره هیڅ څه مشترک نه لرم، په یاد ولرئ چې ډېر شیان مو سره شریک دي. له نن نه څو کاله وروسته، ښایي 2 کاله یا 80 کاله وروسته، تاسې دواړه به وراسته شوي هډوکي اوسئ، بیا به خاورې شئ او بیا به هیڅ نه وي. دا تریخ واقعیت دی چې د ویاړ لپاره ډېر ځای درته نه پرېږدي. آیا دا منفي فکر دی؟ نه، دا واقعیت دی. نو ولې باید سترګې پرې پټې کړو؟ په دې لحاظ ستاسې او نور مخلوق ترمنځ یووالی دی. د روحاني تمرین تر ټولو پیاوړی شکل د فزیکي مړینې تفکر دی چې تاسې خپله هم پکې راځئ. دې ته وایي له مرګه مخکې مړ شه، ژورو ته یې لاړ شه. ستاسې فزیکي شکل منحلېږي، نور نه وي. بیا داسې شیبه راځي چې د ذهن او فکر ټول شکلونه هم مړه کیږي، خو تاسې لا هم موجود یاست. خدایي شتون چې په تاسې کې دی ځلانده او بشپړ ویښیږي. څه چې رښتینی وو هغه نه دي مړ شوي، یوازې نومونه، شکلونه او تخیلونه مړه کیږي. په دې ژور تل کې خواخوږي د رغونې تر ټولو پراخ حس جوړیږي. په هغه حالت کې به ستاسې رغونه تر ټولو مخکې په عمل نه په شتون ولاړوي. هر څوک چې ستاسې سره مخامخ، ستاسې حضور به حسوي، ستاسې آرامښت چې خوروئ اغیز به پرې کوي. ښایي په دې پوه شئ او ښایي هم پوه نه شئ. کله چې تاسې په بشپړه توګه حاضر اوسئ او شاوخوا خلک د بېخودۍ چلند ترسره کوي، تاسې به د غبرګون اړتیا احساس نه کړئ، په دې چې تاسې هغه ته د واقعیت په سترګه نه ګورئ. ستاسې آرام دومره لوی او ژور دی چې له آرام پرته بل هر شی پکې ورکیږي، لکه هیڅ کله چې وجود ونه لري. دا د کرما فلسفې عمل او عکس العمل ماتوي. څاروي، ونې، ګلان به ستاسې آرام حس کړي او غبرګون به در وښیي. تاسې په خپل شتون سره لارښوونه کوئ، د خدای د آرامښت په ذریعه. د خالص هوش موندلو سره تاسې د نړۍ په رڼا بدلیږئ او تاسې به عذاب په ریښه کې له منځه یوسئ. تاسې به بې خودي له نړۍ ورکه کړئ. د تسلیمېدو علم. ستاسې د هوش کیفیت په دې شیبه کې ستاسې د راتلونکي تجربې اصلي ټاکونکی دی. نو تسلیمېدل تر ټولو مهم شی دی چې مثبت بدلون راولي. هر عمل چې تاسې کوئ هغه دویم ځای لري. هیڅ رښتینی مثبت عمل د هوش له نه تسلیمېدونکي حالت څخه راولاړېدی نشي. ځینې خلکو ته تسلیمېدل ښایي منفي عمل وبرېښي، د ماتې، پرېښودو، پڅوالي او د ژوند ننګونو ته د ناکامۍ نښې وي. خو په رښتینې بڼه تسلیمېدل بالکل بیل شی دی. د دې معنا دا نه ده چې په ژوند کې هر څه در پېښېدل او تاسې د هغه پر وړاندې څه ونه کړئ. دا معنا هم نه لري چې راتلونکي ته پلان مه جوړوئ یا مثبت عمل مه پیلوئ. تسلیمېدل د لارې بدلېدو ساده خو بنسټیز علم دی، نه د ژوند له بهیر سره تضاد. یوازینی ځای چې تاسې د ژوند بهیر تجربه کولی شئ هغه اوس دی. نو د اوس شیبې منل او له شرایطو او زړه نازړتوب پرته تسلیمېدل دي. د واقعیت له لارې د نه مقاومت له منځه وړل دي. د ننه مقاومت د ذهني مقاومت او روحي منفیوالي لارې واقعیت ته نه ویل دي. هغه وخت سره اوچتوي چې خبره ورانه شي. معنا دا چې ستاسې د غوښتنو یا د ذهن وچو هیلو او واقعیت ترمنځ تشه رامنځته کیږي.
دا د درد تشه ده. که مو عمر ډېر کړی وي پوهیږئ چې ډېری وخت حالات خرابېږي. دقیقاً په هماغو وختونو کې باید تسلیمېدل تمرین شي. که غواړئ درد او غم مو له ژوند ورک کړئ، د واقعیت منل مو سملاسي له ذهن سره خواخوږي آزادوي او له شتون سره مو وصلوي. مقاومت ذهن دی. تسلیمېدل د ننه خالصه پدیده ده. په دې معنا نه ده چې تاسې بهر عمل نشئ کولی او وضعیت نشئ بدلولی. په واقعیت کې په کار نه ده چې د تسلیمېدو پر مهال ټول وضعیت ومنئ. یوازې یوه وړه ټوټه چې اوس نومیږي هغه ومنئ. د ساري په توګه که په خټو کې چیرې ونښتئ، تاسې به ونه وایئ چې سمه ده زه په خټو کې نښتلو ته تسلیمېږم. لاس پر سرېدل تسلیمېدل نه دي. تاسې باید د ژوند ناوړه او بې خونده وضعیت ونه منئ. ځان هم مه غولوئ چې وایي هېڅ څه ناسم نه دي. تاسې پوهیږئ چې غواړئ له داسې وضعیته بهر شئ. وروسته بیا تاسې خپله پام اوس ته متمرکزوئ، پرته له دې چې ذهني نوم پرې ولګوئ. معنا دا چې د اوس قضاوت نشته، نو مقاومت او ذهني منفیوالی هم نشته. تاسې د دې شیبې شتون منئ. تاسې بیا عمل ترسره کوئ او هر هغه څه کوئ چې له دې وضعیت څخه بهر شئ. داسې عمل ته زه مثبت عمل وایم. دا له منفي عمل نه چې له غصې، ناهیلۍ یا زړه تنګوالي را پیدا کیږي په کراتو ډېر اغېزناک دی. تر هغې چې تاسې د خوښې پایلې ترلاسه کوئ، اوس ته د نوم نه ورکولو له لارې تاسې تسلیمېدل تمرین کړئ. د خپلې خبرې د اثبات لپاره غواړم یو انځوریز مثال درکړم. تاسې د شپې په یوه لاره روان یاست او تروږمۍ هم ده، خو ستاسې سره یو زورور لاسي څراغ دی چې تروږمۍ پرې کوي او یا نری او صافه فضا ستاسې په مخ کې رڼا کوي. تروږمۍ ستاسې د ژوند وضعیت دی چې تیر او راتلونکی پکې دی. لاسي څراغ ستاسې حاضر دی. رڼا فضا اوس دی. نو تسلیمېدل ستاسې رواني شکل یا د نفس پوښ کلکوي او د بیلتون پیاوړی حس رامنځته کوي. ستاسې چاپېریال په تیره بیا خلک د تهدید په څېر لیدل کېږي. د بې خودۍ ټینګار چې پر نورو د قضاوت له لارې راپورته کېږي او ورسره د سیالۍ او واکمنۍ اړتیا رامنځته کوي. حتی طبیعت ستاسې دښمن ګرځي او ستاسې له لید او تعبیر ویره اداره کوي. هغه رواني ناروغي چې پرونایا یا له هر څه ویره بلل کېږي د هوش د نورمال خو بیکاره حالت لږ شانته پرمختللې بڼه ده. نه یوازې ستاسې رواني شکل، ستاسې فزیکي شکل یا جسم له مقاومت سره شخ او کلکېږي. د بدن په بېلابېلو برخو فشار راځي او بدن په ټول کې وړېږي. د ژوند انرژۍ بهیر په بدن کې چې د روغ فعالیت لپاره اړین دی ډېر محدودېږي. پر بدن کار او ځانګړې فزیکي درملنې د دې بهیر رغېدو کې مرسته کولی شي. خو که په خپل ژوند کې تسلیمېدل تمرین نه کړئ، دا شیان یوازې لنډمهاله فارغېدل درکوي، په دې چې اصلي لامل یعنې مقاومت له منځه نه دی تللی. یو شی په تاسې کې د لنډمهاله حالاتو له اغېز پاتې شوی چې ستاسې د ژوند وضعیت جوړوي او یوازې د تسلیمېدو له لارې تاسې لاسرسی ورته درلودلی شئ. هغه ستاسې ژوند دی، ستاسې د شتون اصل دی چې د حاضر په تلپاتې فضا کې دایم وجود لري. که تاسې د خپل ژوند وضعیت ناراضي یا نه زغمېدونکی مومئ، لومړی یوازې د تسلیمېدو سره بې خوده مقاومت ماتولی شي چې وضعیت یې رامنځته کوي. تسلیمېدل له کړنې بدلون په نښه کولو یا اهدافو لاسته راوړنو سره سیالي کولی شي، خو د تسلیمېدو په حالت کې بېله انرژي، بېل کیفیت ستاسې په عمل کې بهیږي. تسلیمېدل د شتون انرژۍ له سرچینې سره تاسې وصلوي. که مو عمل له شتون نه ډک وي، د ژوند انرژي په خوندوره لمانځنه اوړي چې تاسې نور هم اوس ته ژور بیایي. د نه مقاومت له لارې ستاسې د هوش کیفیت او له همدې وجې هر کار چې تاسې کوئ یا منځته راوړئ بې حده زور اخلي. پایلې به بیا په خپله د ځان غم خوري او دا کیفیت به نه منعکسوي. دې ته تسلیم شوی عمل ویلی شو. د تسلیم په حالت کې تاسې واضح وینئ چې څه باید وشي او بیا عمل کوئ. پر یوه وخت به یو کار کوئ او پر یوه وخت به پر یو شي تمرکز کوئ. له طبیعته زده کړه وکړئ. وګورئ چې څرنګه هر شی ترسره کیږي او څرنګه له نارضایت او ناخوښۍ پرته د ژوند معجزه
سپړل کیږي. نقل قول دی د زنبق ګلانو ته وګورئ څرنګه وده کوي، نه ځان پیچي او نه له کوم شي تاویږي. که د ژوند عمومي وضعیت نه راضي نه یاست یا ناوړه تر پام درځي، همدا شیبه ترې بیل شي او واقعیت ته تسلیم شي. دا په تروږمۍ کې لاسي څراغ اچول دی. ستاسې د هوش حالت د بهرنیو حالاتو له کنټرول راوځي. تاسې نور له غبرګون او مقاومت نه بهر وځئ. بیا د وضعیت ځانګړتیاو ته وګورئ. له ځان وپوښتئ د حالت بدلولو، ښه کولو یا ځان ترې ایستلو لپاره څه کولی شم؟ که ځواب مثبت وي، عمل وکړئ. پر سلو شیانو تمرکز مه کوئ چې تاسو به یې کوئ یا به په راتلونکي کې باید وکړئ. یوازې په هغه یو شي تمرکز وکړئ چې تاسې یې اوس کولی شئ. په دې معنا نه چې پلان باید جوړ نه کړئ. ښایي پلان جوړول یوازینی کار وي چې تاسې یې اوس کولی شئ. خو پام ووي چې ذهني فلم چالان نه کړئ چې بیا تاسې ځان په راتلونکي کې ووینئ او اوس له لاسه ورکړئ. هر عمل چې سملاسي کوئ ښایي میوه ونه کړي. تر هغې چې میوه کوي د واقعیت پر وړاندې مقاومت مه کوئ. که کوم کار د عمل لپاره نه وي او تاسې هم له وضعیت ځان ایستلی شئ، بیا نو وضعیت وکاروئ او تسلیمېدو ته ژور ولاړ شئ. تر هغې ژور اوس ته، تر هغې ژور شتون ته. کله چې تاسې د حاضر د تلپاتې اړخ ته دننه شوئ، بې له دې چې تاسې کوم لوی کار وکړئ، بدلون په عجیب ډول پیښیږي. ژوند مرستندوی او همکاریږي. که دننه لاملونه لکه ویره، ملامتیا یا ټنبلي تاسې نه پرېږدي چې لاس په کار شئ، نو ستاسې د حاضر هوش په رڼا کې به محو شي. تسلیمېدل له نور نشم کولی یا نور یې پروا نه لرم سره مه ګډوئ. که ورته ځیر شئ، دا ډول اخلاق د پټې کینې په څیر په اصل کې منفي والی دی. نو تسلیمېدل د ماسک شاته مقاومت نه دی. کله چې تسلیمېږئ، خپل پام دننه لوري ته کړئ او وګورئ چې د مقاومت کومه نښه په تاسې کې دننه پاتې ده که نه. د دې کار پر مهال ډېر ویښ اوسئ. د مقاومت کومه وړه ټوټه ښایي د ذهن په تیاره کنجونو کې د فکر یا نه منل شوي احساس په توګه غلې شوي وي. د ذهن له انرژۍ تر روحي انرژۍ. د مقاومت شتون په منلو سره یې پیل کړئ. د مقاومت اوچتېدو پر مهال حاضر اوسئ. وګورئ چې ذهن مو هغه څرنګه رامنځته کوي، وضعیت ته، تاسې ته او نورو ته څرنګه نوم ورکوي. د فکر د بهیر ښکیلتیا وګورئ. رواني انرژي احساس کړئ. که د مقاومت شاهد اوسئ، وبوینئ چې مقاومت په درد نه خوري. کله چې خپل ټول پام اوس ته کړئ، بې خوده مقاومت په هوش کې حسوئ او دا به ختم وي. ناخوښي به غوره کړئ. که مو خپله نه وي غوره کړې، څرنګه راپورته شوه؟ کار یې څه دی؟ څوک یې ژوندی ساتي؟ که د خپل ناخوښه احساس نه خبر هم اوسئ، واقعیت دا دی چې خواخوږي مو ورسره ښودلې او دا بهیر مو د روږدېدونکي فکر له لارې ژوندی ساتلی. دا ټوله بېخودي ده. که په هوش اوسئ، معنا دا چې په اوس کې حاضر اوسئ. ټول منفي والی به تقریبا سملاسي منحل شي. ستاسې په حضور کې پاتې کېدی نه شي، یوازې ستاسې په غیاب کې پایېدی شي. ان د درد بدنه ستاسې په حضور کې ډېر وخت پایښت نشي درلودلی. په وخت ورکولو سره تاسې خپله ناخوښي ژوندی ساتئ. دا یې د پایښت وینه ده. د حاضرې شیبې ټینګې خبرتیا له لارې وخت ترې لرې کړئ، د درد بدنه به مري. خو آیا تاسې یې مرګ غواړئ؟ آیا په رښتیا هم ترې لاس په سر شوي یاست؟ له دې پرته به تاسې څوک اوسئ؟ مګر دا چې تسلیمېدل مو تمرین کړي نه وي. روحي اړخ هغه څه دی چې تاسې په اړه لوستي، خبرې مو پرې کړي، پارولي یاست، کتابونه مو په اړه لیکلي، فکر مو پرې کړی، باور مو پرې کړی یا مو هیڅ نه دی کړي. دواړه یو شی دی. تر هغې مو چې ځان تسلیم کړی نه وي، روحاني اړخ به ستاسې په ژوند کې د ژوندي واقعیت په توګه رانشي. کله چې دا کار وکړئ، هغه انرژي چې تاسې ځوروي، چې وروسته ستاسې ژوند مخ ته بیایي، یو ډېر لوړ خوځېدونکی بهیر دی. تر هغې انرژۍ ډېر لوړ دی چې زموږ نړۍ څرخوي. له تسلیمېدو سره روحاني انرژي د نړۍ ته راځي. تاسې ته، نورو خلکو ته یا بل هر ډول ژوي ته په دې نړۍ عذاب نه جوړیږي. په شخصي اړیکو کې تسلیمېدل. دا رښتیا ده چې یوازې بې خوده سړی به د نورو د استعمالولو یا پر هغوی د واکمنۍ هڅه وکړي.
په همدې کچه دا هم رښتیا ده چې یوازې بې خوده سړی استعمالیږي او واکمني پرې کیږي. که د نورو له بې خودۍ سره مقاومت یا جګړه وکړئ، تاسې پخپله هم بې خوده کیږئ. خو تسلیمېدل دا معنا نه لري چې ځان د بې خوده خلکو استعمال ته پرېږدئ. په هیڅ صورت نه. بالکل ممکنه ده چې په کلکه او واضح توګه مقابل لوري ته نه ووایئ او یا له وضعیت څخه ځان لرې کړئ او په عین وخت کې د ننه بشپړ مقاومت نه کوونکي حالت کې هم اوسئ. کله چې یو چاته یا یو وضعیت ته نه ووایئ، د عکس العمل پر بنا مه کوئ. په ژور هوش کې دا خبره وکړئ، له دې پوهې وروسته چې په هغه شیبه کې ستاسې لپاره څه سم او مناسب دي او څه نه دي. ناویل مه پرېږدئ چې غبرګون کوونکی اوسي، د لوړ کیفیت نه او هغه نه چې له ټول منفیوالي فارغه اوسي او نور عذاب جوړ نه کړي. که تسلیمېدای نشئ، سملاسي عمل وکړئ، غږ اوچت کړئ یا د وضعیت بدلیدو ته کوم کار وکړئ او یا ځان ترې وکاږئ. د خپل ژوند مسؤلیت په خپل لاس کې واخلئ. خپل ښایسته او منور شتون یا ځمکه په منفیوالي مه لړئ. ناخوښۍ ته په هره بڼه چې وي دننه په ضمیر کې د اوسېدو ځای مه ورکوئ. که اقدام نشئ کولی، مثلا که تاسې په زندان کې یاست، نو بیا دوه لارې درته پاتې دي: مقاومت یا تسلیمېدل، اتکا یا له بهرنیو حالاتو دننه ازادي، عذاب یا دننه سکون. په بنیادي توګه به تاسې اړیکې له تسلیمېدو سره بدلې شي. که واقعیت نشئ منلی، تاسې به هیڅوک څرنګه چې دي ونشئ منلی. قضاوت به پرې کوئ، نیوکه به پرې کوئ، نوم به پرېږدئ، ځان به ترې خلاصوئ او یا به د بدلولو هڅه کوئ. که اوس د راتلونکي لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، د بل هر چا سره چې مخامخ کېږئ یا اړیکه ورسره لرئ، هغه به هم د وسیلې په توګه کاروئ. اړیکه او انسان تاسې ته بیا په دوهم مهم شي بدلیږي او یا هم هیڅ اهمیت نه لري. څه چې تاسې له اړیکې ترلاسه کوئ، هغه په لومړني مهم شي بدلیږي. که هغه مادي لاسته راوړنه وي، د ځواک احساس وي، فزیکي خوند وي او یا د نفس اقناع کول وي. راځئ چې درته وښیم څرنګه تسلیمېدل په اړیکو کې کار ورکولی شي. کله چې تاسې په ناندریو یا شخړو کې ښکېلېږئ، ښایي له خپل شریک یا نږدې کس سره وګورئ چې ستاسې پر موقف د یرغل پر مهال مو څومره دفاعي حالت غوره کړئ او یا د مقابل لوري پر موقف مو خپل یرغلګر زور احساس کړئ. له خپل نظر او مفکورې سره خپل تړاو وګورئ. دماغي انرژي مو احساس کړئ چې ځان پر حقه او بل ناحقه بولي. دا د نفسانی ذهن انرژي ده. تاسې د منلو له بشپړ احساس سره په هوش راولئ. یوه ورځ به د ناندریو په منځ کې ناڅاپه پوه شئ چې انتخاب لرئ او ښایي د خپل غبرګون پرېښودو پرېکړه وکړئ. یوازې د دې معلومولو لپاره چې څه کیږي، تاسې تسلیمېږئ. زما مطلب دا نه دی چې په ویلو کې غبرګون پرېږدئ او ووایئ سمه ده، ته رښتیا وایې، خو څېره مو ووایي زه د دې ماشومې بې خودۍ نه لوړ یم. دا کار مقاومت یوازې بل پړاو ته بیایي. نفسانی ذهن به مو بیا حاکم وي او د غرور احساس به کوي. زما مطلب د ننه بشپړ ذهني احساس انرژي په ټنځای پرېښودل دي چې د ځواک لپاره جګړه کوي. نفس ډېر ځیرک دی، نو باید ډېر ویښ، حاضر او له ځان سره پوره صادق اوسئ او وینئ چې په رښتیا مو هم له ذهني موقف سره خواخوږی پرېښی او له ذهنه مو ځان آزاد کړی که نه. که مو ناڅاپه اوږې سپکې، ځان اوسا او په ژور سکون کې احساس کړ، نو بې له شکه دا د رښتینې تسلیمېدو یوه نښه ده. بیا د مقابل لوري دماغي موقف وګورئ چې له مقاومت سره تاسې هغه ته انرژي نه ورکوئ. کله چې دماغي موقف سره خواخوږي له مخه لرې شوه، رښتینې خبرې اترې پیلېږي. مقاومت نه کول حتما دا معنا نه لري چې څه به نه کوئ. د دې معنا دا ده چې هر عمل یې بې غبرګونه پاتې کیږي. د ختیځ مارشل آرټس پیاوړی علم په یاد وساتئ. د مقابل لوري له ځواک سره مقاومت مه کوئ. زغم ته یې موقع ورکړئ. پر دې خبره سربیره، کله چې تاسې د حاضر تر فشار لاندې یاست، د وضعیت او خلکو بدلولو او درملنې ته هیڅ نه کول یوه ډېره پیاوړې وسیله ده. دا د هوش معمول غیر فعال حالت څخه په بنیادی بڼه توپیر لري، یا له بې خودۍ څخه چې له ویرې، سستۍ او پرېکړې نه کولو نه سرچینه اخلي. اصلي هیڅ نه کول له مقاومت نه کولو کلک ویښتوب استازولي کوي.
له بل پلوه که عمل ته اړتیا وي تاسې به له خپل موقفي ذهن څخه غبرګون راونه باسئ. وضعیت ته به ستاسې ځواب له حاضر هوش څخه وي. په دې حالت کې ستاسې ذهن له محتوا آزاد دی، د عدم تشدد محتوا په شمول. نو څوک اټکل کولی شي چې تاسې به څه کوئ؟ نفس باور کوي چې ستاسې زور ستاسې په مقاومت کې نغښتی، خو په واقعیت کې مقاومت له نشتون څخه پرې کوي چې د زور رښتینی ځای دی. مقاومت کمزوري او هغه ویره ده چې ځان په درواغو پیاوړی بولي. څه چې نفس کمزوری ګڼي هغه ستاسې خالص شتون دی. نو نفس په خپل دوامدار حالت کې ځان ساتي او د درواغو لوبې کوي چې ګواکې ستاسې کمزوري پټوي، هغه چې په اصل کې ستاسې پیاوړتیا ده. تر هغې چې تسلیمېدل نه وي راغلي، بې خوده لوبې د انسان خبرو اترو لویه برخه په ولکه کې لري. په تسلیمېدو کې تاسې نور د نفس ملاتړ او د درواغو ماسک ته اړتیا نه لرئ. تاسې ډېر ساده او رښتینی کېږئ. نفس وایي دا خطرناکه ده، تاسې به خوږ شئ او زیانمنونکی به شئ. خو نفس په دې نه پوهیږي چې یوازې د مقاومت پرېښودو او زیانمنېدو سره تاسې رښتیا او مهم خوندیتوب ترلاسه کولی شئ.